د امریکا په سیاست کې د مسلمانانو فعالیت او حضور په اړه غږیږو. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په لومړي ځل باندې یو افغان د جمهوریت غوښتونکي یا ریپبلیکن ګوند د مسلمانانو د څانګې مشر ټاکل شوی. د افغان عبدالنصیر یاسیني صاحب نومیږي او همدا شیبه په سکایپ را سره مل دی. یاسیني صاحب ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. سلامونه شنا صاحب. سلامونه. تاسو ته اول خو مبارکي ویم د دغه پروګرام چې تاسو اتمن علاقه لرله او کاندید وي ورته چې دا بریام نصیب شوی ده. ترڅنګ پوښتنه مې دا کوله چې که زموږ لیدونکو ته اول وي چې مثلا تاسو څه شي اصلا اړیستلی چې سیاسي فعالیت پیل کړئ هغه هم د جمهوریت غوښتونکي ګوند سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انسان چې په هر ځای کې اوسېږي باید د خپل حقوقو دفاع وکړي، خپل چاپریال کې دا باید وګوري چې دا خپل خلکو لپاره کولی شي. دلته د مسلمانانو به په تیر د افغانانو ډیر زیات مسایل دي، په مکتبونو کې مسایل دي چې دلته داسې مسایل دي زموږ مکتبونو کې ماشومان ته چې هغه من کول شو په اسانه باندې کله چې سیاست لاړ شو خلکو د تعلیمي نظام یا دلته نور د شخصي کوم دغه چې دي هغه دغه شوی دي د لاس باندې راغلي. من مسلمانان چې یو کولای شو چې دلته راشو سیاست ته راشو، دلته د خپل حقوقو دفاع وکړو. مسلمانانو همیشه دلته د خپل سیاست مسایل دفاع نه کړي. کو نور قومونه مونږ وګورو یا نور مذهبونه مونږ وګورو هغه کافي په سیاست کې خپل دي. نو زه دې ته کومه چې د خپل خلکو د حقوقو د دفاع لپاره راوځم او د خپل خلکو د حقوقو نه دفاع وکړم. صحیح. د کده سه یو معلومات راکړي چې د امریکا په سیاست کې مجموعاً مسلمانان څومره برخه لري. موږ پیګو د دیموکرات ګوند نه مثلا کانګرس ته تقریبا 4 استازي تر اوسه پورې راغلي دي. مثلا ستاسو سیاسي اهداف به څه شي یا د مسلمانانو د لپاره به څه ډول کارونه مثلا که مشخص کی کوي به؟ د بدمرغه مسلمانان چې کله دلته راغلي دي هغه خپل ټول انحصار په دیموکرات ګوند باندې کړی دی. کومنګ وګورو دغه جمهوریت خواهان یا ریپبلیکن ګوند چې دی د دوی سره زمونږ د اهداف ډیر شریک دي. یعنی د مسلمانانو که تاسو وګورئ د اولادونو د اسقاط حمل په مسله کې یا د فاميلي په مسله کې، فیملی ویلیوز په مسله کې یا د عبادت په ځای کې موږ ته ریپبلیکنان ډیر زیات نږدې دي. نو موږ کولای شو چې مسلمانان ریپبلیکن ګوند ته زیات راشو او آینده د خپل حقوقو نه دفاع وکړو. دیموکراتان د ایمیګریشن په مسله کې واقعي خبره ده چې د ایمیګریشن او په نورو مسلو کې د مینارټیز کوم دلته دي هغه حقوقو نه دفاع کوي. زه هم ریپبلیکن پارټي ته چې راغلی ما دغه وجه ده چې دوی په دې باندې مجبور کوم یا دوی ته وهڅوم چې مسلمانان یا مینارټیانو سره هم خوځو کی او مسلمانان راولي. نو دوی خپل هم مسلمانانو ته ډیر زیات اړتیا لري ځکه اوس د امریکا انتخابات په ځینې ځایونو کې ډیر په کم ووټونو باندې فیصله کیږي. نو دوی ته مجبور شوي دي چې مسلمانان هم ځان سره راخپل کړي. صحیح مننه. یو بل پوښتنه مې په دې ارتباط دا کوله چې په دې وروستیو کلونو کې تاسو په جریان کې اسئ چې په امریکا کې میشت مسلمانان د امریکا په ټولنه کې د خپل نقش او برخلیک په اړه اندېښمنو. اوس د مسلمانانو ټولنو غوښتنې څه دي ستاسو په د معلوماتو د مخینه او څه ډول اندېښنې مثلا لري؟ د خدای تعالی فضل دی امریکا ډیر ښه اساسي قانون لري. په دغه اساسي قانون د ټولو مذهبونو او د ټولو ټولنو څخه قوي دفاع کوي. مسلمانان خپل نقش ته لوبول شي، مسلمانان باید خپل رائے واچول. مسلمانان کومه وګورو ووټ رجسټریشن کې ډیر زیات کمزوري دي. یعنی تاسو وګورئ چې کوم ځکه انتخابات کېږي د مسلمانانو فیصدي په ډیره زیاته کم علاقه کې په کوم کنسټیټیوشن کې وګورئ په 100,000 مسلمانان رجسټري 200 مسلمانان رائے اچولو ته ځي چې دا خپل د مسلمانانو لپاره ډیر دی اندېښنې وړ دی. مسلمانان باید راوځي انتخاباتو کې رائے والی ځان رجسټر کی خپل غږ جګ تر څو خپل غږ جګ نه کی دوی نشي کولای چې په خپل اغیز ولري په د امریکا حکومت کې. صحیح. تاسو د سهم اخستلو خبره کوي نو د نو راغلو افغانانو ته څه مشوره لري چې د امریکا په څیر هیواد کې مثلا نوې ژوند پیل کړي د غواړي چې ادغام پروسه وشي په دې ټولنه کې؟ دلته راغلي افغانان چې دی واقعا ډیر زیات مشکلات دي. زه خپل ور سره دا نن یو میټینګ لرم په ساکرامنټو کې چې ورجول ته افغانان ته مشکلات راغلي دي د پولیسو د وجې او دلته چې په دې کوم علاقو کې اوسېږي البته یو غټه مسله دا ده چې افغانان نشي کولای چې دوی په خزاینو کې کور نه ونی چې په غزاینو کې کور نه نشي چې کرایه ډیره زیاته ارزانه. نو ګڼ ډیر زیات مشکلات دي. مونږ زه د نوې افغانانو دا هیله لرم چې دوی اوس مشکل ډیر زیات مشکل دی ورته یعنی نوې راغلي دي خو دوی په خپل بچو باندې خدرسونه وي، خپل خدرسونه وي، اکثره ځوانان دي
د افغانستان نه وی راغلي دی ولته په جوابونو خو وظیفو باندې چې دوی پروفیشنل مسلکی جوابونو تر اوزي او په سیاست کې هم برخه واخلي. صحیح. یاسینی صاحب یو لاند او مختصر جواب دی غواړم چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم او ښځو په کار ډیر محدودیتونه لګیدلي خبر راستي په دې اړه څه نظر لري؟ منګه وسم په 21مه صدۍ کې په دې باندې بحث کوو چې تعلیم حرام دی او تعلیم حلال دی. نه ډوډۍ خوراک حلال دي که ډوډۍ خوراک دي حرام دی. دا خو یو ضرورت دی د انسان او دا هر ورځ افغانستان شل ورځې ورسته وړي یعنی 2 کال ومنګه شل کال ورسته وړي. دغه یو ډیر جدي ضرورت دی چې طالبان دي شي ته جدي کتنه ونکي. دا خپل د طالبانو لپاره مشکل دی د آینده د طالبانو د حکومت لپاره مشکل دی. دا خو ته 50% قشر خپل د تعلیم نه به تعلیم کې او یوازې نه خزینه نه نارینه او تعلیم چې تاسو وګورئ هغه کې هم ډیر مشکلات دي. هغه په پونتون نه بنديږي ماسلین د افغانستان نه وځي. نو افغانستان طالبان باید ته جدي کتنه وکړي او د طالبان د خزو تعلیم چې دی دا یو جدي ضرورت دی لکه څنګه چې ډوډۍ ته موږ ضرورت لرو دغه چې تعلیم ته ضرورت. مننه عبدالناصر یاسینی صاحب کور ودان چې زموږ بلنه منلې و او د خپل حالو زالو معلومات هم شریک کړل. مننه خیر وسه.